بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، د فونټ یو څه اجزاوې پاتې وي، غواړم چې دا شپږم درس موږ او تاسو د فونټ په هغو اجزاوو کې ختم کړو. د فونټ اولنۍ اجزاوې یعنې څلورم او پنځم درس موږ او تاسو سره په بولډ، ایټایلیک، انډرلاین، سب سټریک تھرو کې وو. پنځم درس موږ تاسو سره سبسکریپټ او سوپر سکریپټ کې وو. دغه یو څه ګران هم په دې خاطر باندې جدا جدا درسونه واخیستل. نن چې موږ تاسو سره کومې اجزاوې دي هغه وسا دي. نو راځو خبره کوو د فونټ هغه پاته اجزاو باندې. په پاتو اجزاو کې موږ تاسو سره اول د فونټ سټایلونه دي. سټایل په معنا طرز. که زه وغواړم چې د خپلو الفاظو طرز ور بدل کړم، د فونټ له مینیو څخه به موږ او تاسو بدلوو. دا د فونټ مینیو ده، له دغه ځایه څخه موږ او تاسو د الفاظو طرز بدلوو. همدغه شانته که زه وغواړم چې فونټ ته حجم ورکړم، مثلا فونټ غټ کم یا کوچنی کم، هغه موږ او تاسو له د سایز له مینیو څخه کوچني کولی هم سو او غټولی هم سو. همدغه شانته دغه کومه ای چې تاسو وینئ، غټه ای یعنې دا غټه ای بي سي ای لیکلې ده، یو څه قدر غټه هم ده په نسبت و دې کوچنۍ ای ته. له دې ځایه څخه موږ او تاسو فونټ غټولی سو او له دغه ای څخه یې کوچني کولی سو. یعنې موږ او تاسو فونټ له دوو لارو څخه غټولی سو، کوچني کولی سو. الفاظ یوه خو یې مینیو ده، دوهمه طریقه له دغه ځایه څخه هم غټولی او کوچني کولی سو. زه یو مکتوب راخم، پر مکتوب باندې به موږ او تاسو عملي کار وکړو. ریسنټ ته راځم، مکتوب له موږ او تاسو سره همدغه پخوانی مکتوب ده. ګورئ، زه راځم و دغه اولني پیراګراف ته، کوم تورو ته یا کومې جملې ته یا کوم مکتوب ته چې تاسو وغواړئ طرز ور بدل کړئ د الفاظو، هغه به تاسو انتخابوئ خامخا. انتخاب یې حتمي ده. صحیح سو؟ دا ما انتخاب که غواړم چې ودې ته طرز ورکړم، نو تاسو به راسئ د طرز و مینیو ته، فونټ مینیو ته به راسئ. له دغه ځای څخه چې کوم طرز تاسو غواړئ هغه تاسو عملي کولی سوی. صحیح سو؟ لاندې راځم د دویم پیراګراف ته، غواړم چې ودې ته سایز ورکړم. سایز په معنا ده حجم، یعنې حجم یې ورغټ کړم. نو تاسو له دې ځایه څخه هم کولی سوی، د سایز د مینیو څخه هم تاسو دا حجم غټولی سوی. صحیح سو؟ دویمه طریقه یې دا ده چې له دې ځایه څخه هم تاسو غټولی سوی. دلته یې موږ او تاسو ته راکړي دي چې ګرو فونټ. که تاسو وګورئ تر پوینټر لاندې چې کوم بکس ده په هغې کې لیکلي دي ګرو فونټ. ګرو په معنا ده غټولو، فونټ غټول. او بیا پر څنګ باندې موږ او تاسو سره وړی تر دغه بلې ای چې ده هغه یو څه کوچنۍ ده. له دې ځایه څخه شرینک فونټ بکس کې تاسو وګورئ، شرینک په معنا ده کمولو. له دې ځایه څخه تاسو کمولی هم سئ. نو که تاسو له مینیو څخه طرزونه یا الفاظ غټوئ هم ستاسو خپله مرضي ده، او که له دغه دوو ایکنانو څخه غټوئ یا کوچني کوئ هم ستاسو خپله مرضي ده. صحیح سو؟ دریم له موږ او تاسو سره ټیکسټ افیکټ دی. ټیکسټ افیکټ دا تیار مایکروسافټ آفیس موږ تاسو ته تیار افیکټ راکړي دي، اثرات یې راکړي دي. که زه وغواړم چې پر یو پیراګراف یا پر یو عنوان باندې دغه ټیکسټ وکاروم، نو تاسو به داسې وکئ، فرضاً ما دغه پیراګراف انتخاب کړم، اوس راځم ټیکسټ افیکټ ته. له دې ځایه څخه چې کوم ټیکسټ تاسو غواړئ باندې ویې کاروئ، کارولی سوی. صحیح سو؟ همدغه شانته فرضاً زه راځم په انټر بټنه باندې مې دغه عنوان رابیل کړ. دا زموږ ستاسو عنوان ده، لاندې یې مضمون ده. غواړم چې د عنوان ته یو ټیکسټ افیکټ ورکړم، یو اثر ورکړم. تیار موجوده افیکټ یعنې اثرات موجود دي، چې کوم یو دې غوښت هغه تاسو عملي کولی سوی. صحیح سو؟ دا درې شیان. اول وار له موږ تاسو سره د فونټ مینیو وه، بیا سایز غټول کمول له دوو لارو، دریم له موږ تاسو سره ټیکسټ افیکټ سو. څلورم له موږ تاسو سره د هایلایټ خبره ده. هایلایټ ټیکسټ څه معنا؟ ګورئ، له موږ او تاسو سره فرضاً زه غواړم په خپل مضمون کې یو جمله یا یو پیراګراف واضح کول غواړم، چې هغه کتونکي دا کتونکي توجه ورته راواړوم. یعنې هغه کتونکی چې دا مضمون ګوري باید و دې جملې یا و دې پیراګراف ته یې نظر راواوړي. په هغه صورت کې موږ او تاسو ټیکسټ هایلایټینګ استعمالوو. ټیکسټ هایلایټینګ په دې څنګ کې لانچر بټن تاسو دا خلاصه کړئ. فرضاً زه راځم دغه پیراګراف ما انتخاب کړ، انتخاب غواړي، اوس به راسئ چې کوم هایلایټ ستاسو خوښ وي هغه تاسو کارولی سوی، لګولی سوی. صحیح سو؟ ما دا هایلایټینګ ورکړم. دا دپاره د دې چې هغه د کتونکي توجه زه د مضمون و دغه پیراګراف ته راواړوم. په مضمون کې یو خاص خبره وي، یو خاصه نقطه وي، ته غواړې چې و دغه نقطې ته دغه کتونکي توجه راواړئ. په هغه صورت کې موږ او تاسو ټیکسټ هایلایټینګ استعمالوو. بعد له هغه بیا موږ او تاسو راځو چینج کیس.
چینج کیس د پوینټر لاندې چې کوم بکس تاسو دې وګورئ چینج کیس یې لیکلی ده دا څه وخت کار کوي ګورئ چینج کیس له موږ او تاسو سره صرف او صرف په انګلیش کې کار کوي په پښتو عربي او دغه رقم ته فارسي په دغو کې له موږ تاسو سره کیسونه دا کم کیسونه چې دا کار نه کوي دا صرف او صرف په انګلیش مکتوب کې کار کولی شي نو د دې لپاره به موږ او تاسو یو د انګلیش مکتوب هم راپورته کړو پر هغه باندې به وګورو ولې پر انګلیش باندې کار کوي اوس به مو سره خلاص شي په څه خاطر باندې دا صرف او صرف له انګلیش سره تعلق لري ګورئ چینج کیس اړول د کیس څه معنا له موږ تاسو سره په چینج کیس کې 15 کیس دي تاسو دا لانچر بټن اوکې کوئ تاسو ته به کیسونه درکړي اول کیس له موږ تاسو سره سنټینس کیس ده بیا لوور کیس ده اپر کیس ده کیپیټلایز ایچ ورډ کیس ده او ټوګل کیس ده سنټینس کیس دا څه معنا سنټینس کیس دا معنا ګورئ د انګلیش یو ګریمر قاعده دا ده چې که چیرته تاسو جمله شروع کوله د جملې اولنی لفظ اولنی حرف باید غټ وي د جملې د اولنی لفظ اولنی حرف باید غټ وي ګورئ دلته لفظ د اون ده دا جمله له اون څخه شروع ده بیا پر ډاکومنټ باندې ختمیږي پر ډاکومنټ باندې ختمیږي د جملې د اولنی لفظ اولنی حرف باید غټ وي دې ته سنټینس کیس وایي زموږ او ستاسو اولنۍ جمله دغه کومه جمله ما انتخاب کړې ده دا جمله ده اولنۍ جمله ده خو د دې اولنۍ لفظ اون ده د اولنۍ لفظ سی اون ده اولنۍ حرف یې غټ ده ویې ګورئ اون دغه او وینئ همدغه شان ته راځو دویمه جمله له یو څخه شروع کیږي دا چیرته چې فول سټاپ یا ټکی لګېدلی وي له هغه بعد بیا بله جمله شروع کیږي یو له وایه څخه شروع ده او تاسو ورته وګورئ وای له موږ او تاسو سره په غټه ای بي سي کې ده نور تمامه وړه ای بي سي ده تر څو پورې چې دغه جمله پر بلاکس باندې ختمیږي دا لفظ د بلاکس تاسو وینئ پر دې ځای باندې دا لفظ جمله ختمه سوې ده بیا بله جمله شروع سوې ده له وین څخه WHEN دلته لفظ د وین چې اولنی حرف یې ډبلیو ده دا په غټه ای بي سي کې ده دې ته سنټینس کیس وایي د کمپیوټر چې دا کوم مایکروسافټ آفیس ده د مایکروسافټ آفیس ترتیب پر سنټینس کیس باندې جوړ شوی ده اوس د موږ تاسو سره هغه نور څلور کیسونه چې دي دا څه کار کوي ته ګورئ سنټینس کیس دا معنا چې تاسو به د جملې د اولني لفظ اولنی حرف غټ وي لوور کیس بیا دا معنا چې تاسو په تمام مکتوب کې چې څومره تاسو انتخاب کړی وي یعنی څومره مکتوب چې تاسو انتخاب کړی وي په دې تمام مکتوب کې به یو حرف هم له غټې ای بي سي څخه نه وي زه راځم انتخاب د اولني پیراګراف کوم راځم کیس ته سنټینس کیس زه څنګه کلیک کوم بالکل هغه په ابتدا کې هم پر سنټینس کیس باندې ولاړه خبره ده دویم کیس د موږ تاسو سره لوور کیس د لوور کیس په معنا دی چې یو حرف به د غټې ای بي سي نه وي پکښې کلیک یې کوئ تاسو یې وګورئ هغه او په کوچنۍ ای بي سي باندې بدله سوه وای په کوچنۍ ای بي سي باندې بدل سو ډبلیو په کوچنۍ ای بي سي باندې بدله سوله خو تر دې لاندې داسې زرغون لاین هم ولګېده تر دغه الفاظو لاندې د دې مقصد دا ده چې ستاسو جمله ستاسو پیراګراف مطلب څوک ترې اخیستی سي برابر د پیراګراف مګر د ګریمر یوه غلطي په کښې کې ده چې هغه د اولني لفظ اولنی حرف باید غټ وي مګر تا غټ کړی نه ده دریم کیس د موږ تاسو سره اپر کیس ده اپر کیس په معنا د دې ده چې یو حرف به د وړې ای بي سي هم نه وي په کښې کې ګورئ تاسو یې کلیک کوئ تمام غټه ای بي سي راله صحیح سو همدغه شان ته زه راځم ته ګوره دویم پیراګراف مې انتخاب کړه کیپیټلایز ایچ ورډ کیس ده کیپیټلایز ایچ ورډ کیس دا معنا چې ستا د انتخاب دا مکتوب چې دا تا انتخاب کړی په دې کې به د هر لفظ اولنی حرف غټ وي نور به کوچني وي یعنی سنټینس کیس هم نه ده لوور کیس هم نه ده اپر کیس هم نه ده بلکې کیپیټلایز ایچ ورډ ده لکه تاسو چې دا کیپیټلایز ته وګورئ کیپیټلایز ایچ ورډ په د کیپیټلایز کې سی غټه ده په ایچ کې ای غټه ده په ورډ کې ډبلیو غټه ده همدا شان ته ستاسو دغه تمام فارمیټ یا تمام ډاکومنټس یا مکتوب دا به په کیپیټلایز ایچ ورډ کیس باندې بدله سي چې تاسو یې کلیک کړئ ورته وګورئ یو کین ایزیلی د دې هر لفظ اولنی حرف په غټه ای بي سي باندې بدل سو له هغه بعده وړه ای بي سي سره خلاص ولو له موږ تاسو سره دریم پیراګراف به انتخاب کوم ټوګل کیس اخرنی کیس دا ټوګل کیس دا معنا یعنی ستاسو د انتخاب سوي پیراګراف د انتخاب سوي مکتوب د تمامو الفاظو
اولنی حرف به کوچنی وي نور به غټ وي. ګورئ که تاسو عملي کوئ تر دې لاندې تاسو ته دغه هم درکوي سره لاینونه درکړي هغه د دې لپاره چې دا مثلا توري غلط دي استعمالیږي نه. راسئ ټوګل کیس ده ورته ګورئ تمام الفاظ اولني حروف کوچني سول نور یې غټ دي. د یو کین وای او یو کین سی ای ان ته ګورئ د اولني حروف یې کوچني سو دا نور غټ سو. ټوګل کیس موږ او تاسو استعمالونه اکثره وخت په انګلیش کې سنټنس کیس خو لازمي کیس ده ځکه ګریمر په سنټنس کیس باندې روان ده. دوهم له موږ او تاسو سره لوور کیس ده نه استعمالیږي زیاتر که بیا هم داسې د ضرورت ځای راسي استعمالولی سویم. اپر کیس بیا موږ او تاسو په هغه وخت کې استعمالوو که تاسو یو مکتوب ولیکئ په وړی ای بي سي باندې یعنې په دا سنټنس کیس باندې ولیکئ نو هغه کوم سړی چې په تاسو باندې دا مکتوب لیکي هغه و تاسو ته ووایي چې دا زما مکتوب مکمله په غټه ای بي سي باندې واړوه یو حرف هم باید د وړي ای بي سي نه وي پکښې کې. نو تاسو داسې مه کوئ چې هغه مکتوب چې تاسو لیکلی وي ګانټه دویمه باندې اخیستی وي هغه تاسو حذف کوئ د دې پر ځای چې په غټه ای بي سي باندې ولیکئ. نو تاسو داسې وکئ هغه مکتوب انتخاب کوئ و اپر کیس ته یې واړوئ ستاسو خوارۍ به عبس نه ځي. په دې خاطر باندې موږ او تاسو استعمالوو. او کله نا کله تاسو ته چې دا مکتوب د چا ته ورلیکلی وي یا مثلا یو کتاب د چا ته ورلیکلی وي هغه له تا څخه دا وغواړي چې د دې هر لفظ اولنی حرف باید غټ وي نور کوچني وي نو په هغه صورت کې بیا ته د خپل مکتوب حذف کوه مه راسه انتخاب د هغه مکتوب وکړه چینج کیس ته راسه کیپیټلایز ایچ ورډ ته راسه صرف له کیپیټلایز ایچ ورډ څخه ته تمام مکتوب اړولی سې د غوښتنې مطابق مکتوب جوړولی سې. یعنې ده تا ته ویلي چې د هر لفظ اولنی حرف باید غټ وي نور کوچني وي په کیپیټلایز ایچ ورډ باندې ته اړولی سې. پاتې سو ټوګل کیس. ټوګل کیس موږ او تاسو نه استعمالوو. په مایکروسافټ افیس کې ټوګل کیس ورکړی مګر موږ او تاسو استعمالوو نه. الله تعالی دوی په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. اوس راځو له موږ او تاسو سره دوه اپشنه نور هم پاتې دي. فونټ کلر د الفاظو کلر. الفاظو ته زه غواړم چې کلر ورکړم. موږ او تاسو به بیرته راسو خپل مکتوب ته به راسو ګورئ زه راځم غواړم چې دغه الفاظو ته کلر ورکم رنګ ورکم نو فونټ کلر ته به راسو لانچر بټن ته راسئ له هغه بعد چې تاسو کم کلر غوښته هغه کلر تاسو ورکولی سوی. ګورئ خو د مکتوب انتخاب لازمي ده مکتوب به حتمي انتخابوئ. صحیح سو. دریم اخرنی اپشن نمبر او تاسو سره کلیر فارمیټینګ ده. صحیح سو. کلیر فارمیټینګ انشاءالله په دې فونټ کلر باندې سر خلاص شوی اسانه دی دومره ګران نه ده صرف الفاظ ته موږ تاسو کلر ورکوو له دغه اپشنه څخه له دغه جزء څخه. اخرنی جز یا اخرنی اپشن نمبر او تاسو سره کلیر فارمیټینګ ده. تر پوینټر لاندې بکس ده په دې بکس کې لیکلي دي کلیر فارمیټینګ. فارمیټ څه ته وایي یو به موږ تاسو راسو فارمیټ به وپېژنو. فارمیټ به دې ته وایي چې که ته چېرته پر خپل مکتوب باندې د رنګ مثلا ته هغه ته کلر هم ورکړې و هغه ته ټیکسټ افیکټ هم ورکړې و هغه ته طرز هم ورکړې او سایز یا حجم یې ورغټ هم کړې دې ته تمام یعنې چې دا کوم کارونه تا کې کړي دي و دې ته فارمیټینګ وایي. اوس که ته وغواړې چې دغه کوم فارمیټ چې تا ورکړی یا مثلا تا رنګ ورکړی د الفاظو سایز دې غټ کړی د الفاظو سایز دې کوچنی کړی وي یا ټیکسټ افیکټ دې ورکړی وي دا تمام شان دې ته فارمیټ وایي. صحیح سو. چې هر شی تور باندې عملي کې هغه ته فارمیټ وایي تغییر و تبدیل. اوس که زه وغواړم چې دغه مکتوبه څخه دا تغییر و تبدیل زه واخم پر هغه اولني حالت باندې راولم یعنی دا تمام شان زه ځینې واپس اخم کلر هم ځینې اخم ټیکسټ افیکټ هم ځینې اخم دا کوم د فونټ طرز ما ورکړی یا ما سایز ورکړی حجم مې ورکړی غواړم دا مکمل ځینې واخم نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو د مکتوب انتخاب کوو. فرضاً ما دغه انتخاب وکړم اوس راځم په کلیر فارمیټ باندې یعنی په یوه کلیک باندې ستاسو تمام چې کوم فارمیټینګ د هغه به خلاصې ختم به سي. صحیح سو. بیرته داسې سو لکه په هغه اولني حالت کې ستا څنګه لیکلی ولو بغیر له کومه سایزه بغیر له کومه طرزه بغیر له کومه کلره له رنګه په هغه اولني حالت باندې راغلی ودرېدی. د دې بعد بیرته فارمیټینګ کې راوستی سي مثلا تغییر و تبدیل کې راوستی سي. زه غواړم دغه فارمیټ ورکم طرز مې ورکړه اوس یې غواړم چې یو څه قدر یې غټ هم کړم حجم یې ورغټ کړم د هغه بعد بیا راځم کلر غواړم چې مثلا یو کلر ورکړم رنګ ورکړم هغه تاسو بیرته کې راوستی سوی. دا زموږ او ستاسو د فونټ هغه اجزاوې وي چې په هغه څلورم او پنځم درس کې له موږ او تاسو پاته سوي وي
نو کوشش مو دا اوسي دې ته باید جلا درس ځینې جوړ کړو. هغه په دې خاطر باندې که چېرته موږ او تاسو په 4 او 5 درس کې دغه اجزا یې ویلې وي نو کیدای سي هغه کوم درس یو هغه غټېده هم پر تاسو باندې به هم بوج سوی ونه. نو په دې خاطر باندې د فونټ چې کومه مینیو وه هغه موږ تقسیم کړه و 3 درسو ته. الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې بس تاسو سر خلاص سوی بیا هم که کوم مشکل وي یا بل داسې کوم دغه وي تاسو کولی سئ په کمنټ باکس کې مو ماته هغه مشکل بیان کړئ. انشاءالله العزیز د مشکل مطابق به تاسو ته ویډیو برابروم او اپلوډوم به. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.